کې ته پوهیږي چې یو زاړه سړی یوازې په یو جمله سره له بادشاه نه 2 ځله انعام واخیست؟ دا حیرانونکې قصه تر اخره پورې حتماً وګوره. یوه ورځ نوشیروان عادل له خپل لښکر او وزیرانو سره د ښار نه بهر سیر ته ووت. په لاره کې یو زوړ سړی ولید چې ځمکه یې کیندله او یو وړوکونی نیالګی یې کینوه. بادشاه حیران شو، له اسره کوز شو او د هغه زاړي سړي خواته ولاړ او ویې پوښتل: بابا، ته په دې عمر کې ونه کینولې، آیا ته دا هیله لري چې د ګې میوه به وخورې؟ زاړه سړی په مسکا سره جواب ورکړ: ای بادشاه، موږ خو د هغو ونو میوې خوړلې دي چې زموږ نه مخکینو خلکو کینولې وي. اوس موږ دا ځکه کینوو چې راتلونکي نسل ترې ګټه واخلي. دا خبره چې نوشیروان عادل ووریده، ډیر خوشحال شو. سمدستي خپل خزانچي ته حکم وکړ چې دې زاړي سړي ته انعام ورکړي. کله چې زاړي سړي ته انعام ورکړل شو، هغه وویل: وګوره، لا مې ونه هم نه ده کینولې، خو میوه یې راته رارسیده. دا خبره چې بادشاه ووریده، نور هم خوشحال شو او بیا یې د بل انعام ورکولو حکم وکړ. وزیران حیران شو او ویې پوښتل: بادشاه سلامت، په یوه خبره 2 ځله انعام ولې؟ نوشیروان وویل: دا زوړ سړی موږ ته حکمت راشي. داسې خلک باید قدر شي چې د نورو لپاره فکر کوي. دا قصه موږ ته دا سبق راکوي چې نیک کار هیڅ کله ضایع نه ځي. د نورو لپاره فکر کول تر ټولو لویه انسانیت ده. عدل او سخاوت یو حاکم لوی کوي. که دا ښکلی سبق درته خوښ شو، نو ویډیو لایک کړه او د داسې نورو ایمان افروز قصو لپاره پیج فالو کړه.